السلام علیکم دوستانو، نن به په داش کې د سمبوسو پخولو طریقه در سره شریکه کړم چې ډېرې کرسپي او خوندورې دي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. لومړی دلته اوړه لمدوم. 3 ګیلاسه اوړه د ضرورت په اندازه باندې مالګه لږ ګرمو اوبو سره یې لمدوم او 15 دقیقو لپاره یې پرېږدم. اوړه ښه ډېر له لاسونو سره وموښئ، هر څونه چې زیات وموښئ همغونه ښه او نرم راځي. ورپسې 3 قاشقو په اندازه باندې غوړ مې دیګ کې واچول. غوړ چې ګرم سو یو میده سوی پیاز مې ور اضافه کړ، 3 پلۍ مې اوږه ور اضافه کړه، میده سوی غوښه مې ور اضافه کړه، 15 دقیقو لپاره مې سره کړه. یو قاشق په اندازه باندې تور مرچ، سره مرچ، د زیرې پوډر، د وچې دڼیا پوډر مې ور اضافه کړ. یو قاشق مې مالګه ور اضافه کړه، یو دانه میده سوی د لمر مرچ مې ور واچو، لږ ذره مې هم تازه ګشنیز ور واچو. د دیګ سر مې پکې کېښوده، 10 دقیقو لپاره مې په متوسطه حرارت باندې پرېښوده چې پاخه سي. 10 دقیقې بعد چې قیمه پخه سوه، په آخر کې مې 2 قاشقو په اندازه باندې پنیر ور واچو. یو 2-3 دقیقو لپاره مې نور هم پرېښوده. منقل مې پسې ګل کو، یو څنګ ته مې کېښوده. ورپسې مې د اشګاز په مرسته باندې زوالې ښې نازکه نازکه اوارې کړلې. ویلې سوي کوچ مې پرې واچول، زوالې مې د رول په شکل باندې تاو کړې. تاو سوي اوړه مې وړې وړې زوالې کړلې. په همدې ترتیب مې سمبوسې جوړې او ډیزاین کړې. که مو ویډیو خوښه سوله نو هیله کوم لایک یې کړئ، له دوستانو سره مو هم شریکه کړئ او که زما پیج ته نوي یاستئ پیج هم در سره فالو کړئ، تر څو په راتلونکي کې هم داسې ښایسته ویډیوګانې نورې هم در سره شریکې کړم. د سمبوسو په سر باندې مې د هګۍ زیړ ووهل او سیادانه مې پرې واچوله. 10 دقیقې مخکې مې داش چالان کړ. د داش د حرارت درجه مې په 350 کې عیاره کړه او 25 دقیقو لپاره مې پرېښوده. دا هم زموږ د نن ورځې خوندور پخلی.